بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نننۍ ورځې درس ته. زه راځم ورته ګوره بیرته انسټال راخلاصوم چې کله مې راخلاص کړي ورته ګوره دا راغلی د دې ځای څخه راځم دلته لیکلي ویب لینک ډاکومنټ دا مې راخلاص کړي سیسو. په تېر درس کې ورته ګوره که سیس فکر و موږ پیکچر ختم کړئ انلاین پیکچر مې درته وویل چې انلاین پیکچر او پیکچر څه کار کوي. نن راځو ورته ګوره دې ځای څخه چې شته شیپس ده. شیپ چې د یوه علامه ده. اوس که زه وغواړم چې دلته زه شیپس استعمالوم زه راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم چې کله یې کلیک وکړئ راځم ورته ګوره دا شیپس راخلم ورته ګوره دلته چې کوم انتخابوم چې کله مې انتخاب کړ ورته ګوره دا شیپ چې سو راغلی. اوس په شیپس کې دننه ورته ګوره دلته د فارمټ راغلی لوړې لیکلي ورته ګوره وینه او ډراونګ ټول. اوس د ډراونګ ټول چې دی عموما د فارمټ چې دی د خالص پر شیپ باندې کار کوي. که چیرې زه د شیپ څخه ووځم ورته ګوره دی کار نه کوي کله پر شیپ باندې ودرېږي ورته ګوره عموما د کار شروع کوي. خو په شیپس کې دننه زموږ سره یو شی شته. که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم دې ځای څخه راځم ورته ګوره وینې دغه چې دی ورته ګوره یو دغه دی یو ټکس بوکس دی. که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم چې کله کلیک وکړئ یو داسې ټکس بوکس کولی شي چې راواخلئ ستاسو دلته یو لیکنه ولیکئ ستاسو دا لیکنه ده. نو عموما ورته ګوره دا دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي دا ټکس بوکس دا دی ستا. او نور نو عمومي شیپسونه دي برکه راسي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړئ دې ځای څخه وینئ دې ځای پورې ورته ګوره وینئ رقم ټکس بوکسونه شته دغه شیپسونه شته. هر شیپ چې ته راخلې ورته ګوره پر هغه باندې کلیک وکړه هغه شیپس کولی کېږي چې راواخلې هغه به درته استعمال شي. اوس نو زه راځم ورته ګوره دې ځای څخه پر دې باندې کلیک کوم دلته راځم ورته ګوره یو شیپس انتخابوم چې کله مې انتخاب کړی دا راغلی. اوس ورته ګوره دا فارمټ دی وینې عمومي فارمټ راغلی سیسو. اوس دا فارمټ چې ورته ګوره دلته لیکلي وه انسرټ شیپ کې ورته ګوره که ته وغواړې چې بل شیپس راخلم ورته ګوره دلته کولی چې بل شیپس هم راواخلې ورته ګوره دلته چې انتخاب یې کولی چې اضافه ورته ګوره یو بل شیپس هم چې راواخلې. او که دې چیرې بل شیپس نه وي په کار نو عموما ورته ګوره دې څه کولی چې استفاده وکړې. او که ته وغواړې چې دغه شیپس کې دننه زه غواړم چې دا په بل شیپس باندې واوړې نو بیا به راسې ورته ګوره دلته به کلیک پر وکړې چې کله کلیک وکړې لیکلي چینج شیپ په دې اړه چې پر هر یوه اړه. اوس ځکه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم ورته ګوره وینې په دې واوښتې مرکه راسې ورته ګوره وینې دې ځای څخه راځم چینج شیپس ته سیسو په دې اړوم. خو دلته زموږ سره مختلف شیپسونه دي هر شیپس کې چې ته اړه یې پر هغه باندې کلیک وکړه هغه باندې کېږي اوړي. او د هغه څخه وروسته که راسې ورته ګوره کلیک پر وکړې ایډیټ پوینټ بیا داسې کار کوي چې په دغه شیپس کې چې کول ایډیټ کول معنا لاسوهنه کول. که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړم ورته ګوره وینې پر دغه کونج باندې یو داسې علامې خلاصېدلې ورته ګوره وینې تورې علامې دي. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دا دې ځای ورته ګوره راکش کړه دلته ورته ګوره وینې دا دلته راغلی که دا دې ځای ورته ګوره کش کې دورې راغلی دا ورته ګوره وینې دا اندازه راغلی سیسو یو داسې لاسوهنه په دې کې چې ورکول معنا په دغه شیپس کې لاسوهنه کوي هر لاسوهنه چې ته کوې کولی چې ویې کې یوه خوا تو بله خوا دې کته کشې کولی چې استفاده یې کوي. او د هغه څخه وروسته که راسم ورته ګوره وینې دې ځای څخه هر چې مثلا په دې ایډیټ کوې کولی چې ایډیټ وکړې. او تر دې لاندې دا برته هغه ډراو ټکس بوکس دی وینې. اوس که زه وغواړم چې راسم دلته کلیک پر وکړم زه غواړم چې دلته یو لیکنه ولیکم لکه دا مخکې م چې ول سیسو لیکنې دې کولی سي. اوس دغه بیا دغه پیدا ده مثلا دا ورته ګوره یوه خوا تو بله خوا دې م کولی چې کښېږدې دي هر ځای چې ته یې کولی چې کښېږدې هغه به چې درته راباسي سیسو. دا عموما د چې کار دی د ډراو ټکس بوکس کار دی. او د هغه څخه وروسته که ته راسې ورته ګوره اوس ورته ګوره چې ختم سو انسرټ شیپ ختم سو. اوس راځه ورته ګوره دلته چې شته شیپ سټایل ته په شیپ سټایل کې ورته ګوره که ته وغواړې چې زه دې شیپ ته رنګ ورکوم نو راسه ورته ګوره دلته کلیک ور وکړه ورته ګوره تور زرغون شین هر رقم رنګ چې ته انتخاب یې کولی چې وله ورکړي هر رقم رنګ چې ته ورکوې کولی چې وله ورکړي هغه به چې د دې څخه به ورکولی شي. او که چیرې نور رنګونه ورکوې نو راسه ورته ګوره شیپ فایل پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګوره وینې دا رنګونه ورکول چې رنګ چې ته ورکوې کولی چې وله ورکړي. که رنګ نه ورکوې ختمه نو پر دې باندې کلیک وکړه رنګ چې کېږي نه ورکول کېږي. او که راسې ورته ګوره وینې دې ځای څخه اضافه نور رنګونه ورکوې پر دې باندې کلیک وکړه سیسو د دې ځای څخه دا رنګ دی دا رنګ دی هر رنګ چې ته انتخابوې پر هغه باندې کلیک وکړه اوکې که هغه رقم رنګ به چې ورکول شي. او که دې په کار نه وي چې ته غواړې چې زه رنګ نه ورکوم نو راسه ورته ګوره نو فایل باندې کلیک وکړه رنګ چې کېږي نه ورکول کېږي کار خلاصېږي. او د هغه څخه وروسته که راسم ورته ګوره وینې لاندې بیا لیکلي وینې وایي پیکچر داسې کار کوي که ته وغواړې چې په دغه شیپس کې دننه زه عکس راولم نو بیا به راسې ورته ګوره پر دې پیکچر باندې به کلیک وکړې رابسې ورک آفلاین ته پر دې باندې به کلیک وکړې. اوس به ورسې ورته ګوره وینې عکسونه چیرې پراته دي زه به راسم ورته ګوره دلته په ډیسکټاپ باندې به انشاءالله عکسونه یي که به نه یي دلته به زما سر په ډرا کې به هم عکسونه یي دلته زه راځم خیر په هر حال زه که وغواړم چې مثلا دلته ورته ګوره په ډیسکټاپ باندې زما سره دا عکس دی پر دې باندې کلیک کوم انسرټ یې کړي چې انسرټ کې ورته ګوره وینې دا عکس راغلی. په شیپس کې دننه ما ورته ګوره عکس چې راواخیستې او هغه میسج کې استعمال مې کړي. او که راسې ورته ګوره دلته کلیک پر وکړي دې ځای په چین پیکچر کې ورته ګوره هر رقم د عکس چې ته راخلې کولی چې راواخلې هغه چې درته استعمال به شي.
او د هغه څخه وروسته که داسې رنګونه ورکوي ورته ګورو وینې د شیپس داسې ډیزاینونه ورکولی سي. که پر دې ټکسچر باندې کلیک وکړي ورته ګورو وینې دا هم ډیزاینونه دي، هر ډیزاین ته ورکوي پر دې باندې کلیک وکړه هغه ډیزاین به چې شي ورکول سي. خپل په خوښه چې کوم ډیزاین ته انتخابه یې کولی چې انتخاب یې کړي هغه به درته راسي. دا عموما د څه کار دی؟ د عمومي شیپس لپاره استعمالیږي. سو هر رقم شیپس چې استعمالوي کولی چې استعمال یې کړي دا خو دا کار کوي. او که دغه چې ورته ګورو رنګ ورکوي راسه ورته ګورو وینې دې ځای کې څه عمومي رنګ یې کولی چې ولونه کړي. د هغه څخه وروسته دلته بیا لیکلي دي وایي شیپس اوټلاین. شیپس اوټلاین بیا داسې کار کوي چې د شیپ شاوخوا ته یو رنګ ورکړه. مخکې ورته ګورو وینې شیپس فایل خو داسې کار کوي چې شیپس یې دننه رنګ ورکوئ، او لاندې ورته ګورو وینې شیپس اوټلاین دی دا بیا داسې کار کوي چې د شیپ شاوخوا ته رنګ ورکول کېږي. اوس نو که زه راسم دلته کلیک پر وکړم ورته ګورو وینې رنګ ورکوي، سره کم رنګ ته ورکوي. زه غواړم چې مثلا سره کم رنګ ورکړم داسې شین رنګ ورکړم. او که چیرې دا شاوخوا ورغټوې نو راسه ورته ګوره دلته کلیک پر وکړئ. چې کله کلیک وکړئ دلته راځم ورته ګوره پر ویت اندازې باندې کلیک کوم ورته ګوره وینې دغه باډر چې څو غټ سو. که کوچنی کوي راسه ورته ګوره وینې دې ځای کې څه کولی چې کوچنی کړي کې غټېږي. او که داسې ډیشي ډول ورکوي ورته ګورې دې ډیشي دې ورکولی سي. هر رقم چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړي هغه به درته راسي. او که ته وغواړې چې نه زه د دې چپس دغه شاوخوا باډر ورسې کې غواړم نه ختموم یې نو راسه ورته ګوره دلته کلیک پر وکړه دلته لیکلي نو اوټلاین پر دې باندې کلیک وکړه هغه به چې ختم به سي. ورته ګوره کې نه ورکوي عموما نه ورکول کېږي. دا عموما ورته ګوره دې دپاره چې کېږي استعمالېږي. او د هغه څخه وروسته دلته بیا لیکلي وه شیپس افیکټ. که ته راسې ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې دا ورته ګوره موږ په پکچر کې پله وویل وینې د شیپ په دې شکل کې غواړې راځې ورته ګوره دلته شاډو ورکوې ورته ګوره وینې سایه ورکوې سایه هم ورکولی سي. که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې دا ریفلیکشن دی دا ورته ګوره په دې در څوک موږ وویله چې عموما شیپس ته چې ورکول یو ډیزاین ورکول یو سټایل ورکول دا دې دپاره چې کېږي استعمالېږي او درته راځي. دا عموما ورته ګوره دې دپاره موږ کولی چې استعمال یو یوه خوا ته بله خوا ته کولی چې راواخلي هغه به درته راسي. نو دا عموما د چی لپاره و؟ د شیپس افیکټ لپاره و. که موږ وغواړو چې شیپس افیکټ استعمال کړو نو کولی چې شي کړو استعمال یې کړو او درته راوځي. د هغه څخه وروسته راځو ورته ګوره د چې کار و دا د شیپ سټایل کار و. دلته راځم ورته ګوره دلته لیکلي ورډ آرټ سټایل ورته ګوره دی کار نه کوي یو لاک کار نه کوي. دا په هغه صورت کار کوي څو چې ته راسې ورته ګوره وینې د شیپس کې دننه یو لیکنه ولیکې باره دی کار کوي کنې نه کوي. اوس نو که زه راسم ورته ګوره وینې په دې ځای کې لیکم چې خان is a good and you are too مثلا دا مې ولیکئ. که دغسې لیکنې چې هر لیکنه ته لیکې کولی شي ولیکې. اوس نو که زه راسم ورته ګوره وینې د هغه لیکنه انتخاب کړمه په دې شیپس کې دننه چې کومه لیکنه دا انتخابوم څه شو چې انتخاب دې کړه بار که راسې ورته ګوره دلته کلیک وکړې ورته ګوره دا د وینې مختلف ډیزاینونه ورکول کېږي. هر ډیزاین چې ته انتخاب یې کولی چې شکې ولروالې کړي وینې رقم ډیزاینونه دي. او که دې دا رنګونه خوښ نه نور رنګونه ورکوي بیا به نو راسې ورته ګوره دلته به کلیک پر وکړي دې ورته ګوره وینې دا هم رنګونه دي مختلف رنګونه رنګ چې ته ورکوي کولی شي ولولی کړي. او که دې چیرې نه ورکوئ رنګ نو فایل باندې کلیک وکړه رنګ نه ورکول کېږي. که اضافه نور رنګونه ورکوي پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګوره وینې دې څخه دا دي یا راځي ورته ګوره دلته کسټوم ته دا رنګونه ورکوي دا ورته ګوره وینې نور رنګونه دي. او که راسم ورته ګوره وینې دلته کلیک پر وکړم که یو داسې ډیزاینونه ورکوي ورته ګوره یو داسې ډیزاینونه دي هم کولی چې وله ورکړي. نو دا عموما ورته ګوره د شیپس افیکټ لپاره سي مثلا دا شیپس دننه چې کول رنګ ورکول. او که ته وغواړې چې د شیپ شاوخوا ته په شیپس کې دننه چې کومه لیکنه د دې شاوخوا ته رنګ ورکوي نو راسه دلته کلیک وکړه ورته ګوره وینې د شیپ شاوخوا ته رنګ ورکول کېږي. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دا لږ اندازه غټ کړمه دونه اندازه یې غټومه باره که راسې ورته ګوره وینې دې ځای کې څخه په دې باندې کلیک وکړه سره کم رنګ ورکوي سور زرغون شین ورته ګوره وینې خو د شیپ شاوخوا ته اوس ورته ګوره که تور رنګ ورکړې د شیپ شاوخوا ورته ګوره تور رنګ دی دننه یې ژېړ رنګ دی. باره که راسې ورته ګوره وینې کې نه ورکوي نو اوټلاین باندې کلیک وکړه که اضافه رنګونه ورکوي پر مور اوټلاین باندې کلیک وکړه که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې داسې ډیزاینونه دي دا دې ځای ورته ګوره وینې داسې ډیشي ډیزاینونه دي خو دا مختلف ډیزاینونه دي هر ډیزاین چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې هغه به درته راسي. دا خو د چی کار و. اوس ورته ګورئ دا چې دی شیپس ته رنګ ورکوي دا د شیپس کې چې کومه لیکنه د هغې ته رنګ ورکول کېږي. دا د شیپ شاوخوا باندې چې کوم لیکنه د شیپ شاوخوا چې د دې لیکنې په شیپس کې دننه کومه لیکنه ده د دې شاوخوا ته چې کېږي رنګ ورکول کېږي. او که پر دې باندې کلیک وکړئ دا بیا افیکټ دی وایي د هغه وینې سایه ورکول کېږي چې په شیپس کې دننه کومه لیکنه ده دا ده. که ریفلیکشن کې غواړې ورته ګوره ریفلیکشن کې راځي که دا ګلاوز کې غواړې ورته ګوره ګلاوز کې راځي دا ورته ګوره مختلف ډیزاینونه دي دا ډیزاین دی راځي ورته ګوره وینې دا ډیزاین دی دا دی. که دا باندې کلیک وکړې ورته ګوره داسې ډیزاین وي مختلف ډیزاینونه چې سره کوم ډیزاین چې انتخاب وکړي چې انتخاب یې کړي هغه به درته راسي. اوس دا ډیزاین ما انتخاب کړئ دا زه راخلم ورته ګوره وینې دې ځای کې دلته ږدمه زه هم بیا دلته زه یو رنګ ورکوم چې رنګ نه ورکوم رنګ یې هم ختموم او دا شاوخوا باډر ویناست دا هم ختموم. اوس ورته ګوره که زه پر دې باندې کلیک وکړم وینې دلته کلیک وکړئ اوس که دننه د شیپس رنګ ور ختموې
نو راسه ورته ګوره په شیپس باندې کلیک وکړه دننه د شیپس رنګ ختم شو کې د شاوخوا رنګ ور ختمه دلته کلیک پر وکړه نو آوټلاین باندې کلیک وکړه شاوخوا رنګ چې ختم نشي ورته ګوره وینې لیکنه چې سوال مشته پاتې سول سیسو دا کار کوي سیسو نو دا عموما ورته ګوره دې لپاره چې استفاده کیږي ګوره د دې ګروپ او د دې ګروپ فرق نشته دا شیپس رنګ ډیزاین ورکړي دا په شیپس کې دننه رنګ چې لیکنه د هغه ته رنګ ډیزاین ورکړي اوس د دې په مقابل کې ورته ګوره وینې کومه ده دا لیکنه ده او د دې په مقابل کې چې د شیپس فایل په مقابل کې دغه ده د شیپس آوټلاین په مقابل کې ټیکسټ آوټلاین دی د افیکټ په مقابل کې افیکټ دی سیسو د دې او دغه چې د هیڅ فرق نشته صرف زونه خبره فرق شته چې هغه یو ډیزاین او ډبل ډیزاین بس خلاص خبره ده دا کار کوي سره خلاص وایي دا کار کوي د لپاره مشتش کو استعمالوي او درته راوځي سیسو او دا هغه څخه وروسته که زه راسم ورته ګورم وینې دلته کلیک پر وکړم اوس که ته وغواړې چې دا لیکنه زه ګرځومه نو راځه دلته کلیک ورته ګورم وینې دې خوا ته ګرځي دې خوا ته به وګرځي که پر دې باندې کلیک کوې دې خوا ته ګرځي دې خوا ته ګرځي که پر دې باندې کلیک وکړې دا به راسي درته او که پر دې باندې کلیک وکړې اوس ورته ګورم وینې دا لیکنه لوړې بیایي مابین سره راولي کښته راولي هره خوا ته بیا ورته ګورم وینې دلته ورته ګورم وینې کښته راغله که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګورم وینې د شیفت مابین سره راغله او که پر دې باندې کلیک وکړې د شیفت چیرې راغله لوړ راغله چې هر ځای ورته ګوره ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې هغه به چیستې درته راوځي او که تو غواړې چې یو بل شیپس در اخلم دا دواړه چیش کوم سر لینک کوم دا لیکلي وای کریټ لینک دا شیپس دا شیپس چیش کې سر لینک کېږي یو ډول تفاوت سره وړي سیسو نو دا عموما ورته ګوري د لپاره موږ کولی چې یو شیپس چیش کو استعمال وکړو او درته راوځي مختلف رقم شیپسونه دلته پراته دي سیسو رقم چې استعمال یې کولی چیش کې استعمال سیسو اوس نو زه راځم ورته ګوره دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړې دا راغلی اوس ورته ګوره وینې شیپس موږ عموما چیش کې استعمال وکړو دا ځای څخه ونیسې له دې ځای پر ورته ګوره دا ټول راغلی اوس که زه راسم دا واخلم ورته ګوره وینې دا ټوله دا ځای څخه ونیسته دې ځای پورې مې چیش کولی ومو ویل او دا چې پاته دي دا موږ په تېر درسو کې وویل په پکچر کې مو وویل ورته ګوره دا مو ویلی دی چې ورته ګوره شیپس په کوم ځای عکس په کوم ځای کې هلته مو د عکس خبرې کولې دلته باید چې د شیپس خبرې وکړي دا مو وویل ورته ګوره وینې دا ټوله مو وویل ګروپ مو وویل ورته ګوره وینې دا ټوله دا په تېر ویډیو کې وګوراست دا څومره ویډیو ده نمه ویډیو ده په لسمې ویډیو کې په دا لسمه ویډیو ده په نومې ویډیو کې وګوراست هغه انشاءالله موږ دا ټولې چې کړي دي تشریح کړي مو دي بس په اخري ویډیو کې که وراسئ سو د دې و د هغې چې د هېڅ فرق نشته هغه موږ ټول چې کړي تشریح کړي دي درته ویلي مو دي اوس نو زه راځم ورته ګورئ دې ځای څخه زه پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ دې ځای څخه یو شیپس راخلم مثلا کوم شیپس دی دا شیپس دی دا راخلم ورته ګورئ دلته چې کوم داسې انتخابوم بار راځم ورته ګوره دغه کاپي کوم دا د وینې کاپي یې کړه پیسټ یې کړه دا یو راواخله ورته ګوره دې ځای کې چیرې کښېږده دلته یې کښېږده چې کله دې کښېښوئ سو دا مثلا دلته کښېښول سو بر راځم دلته ورته ګوره چې باندې کلیک کوم پر فارمټ باندې فارمټ چې کله کلیک وکړئ شیفت فایل ته راځم پکچر ته راځم ورک آف لاین ته راځم سو په ډیسکټاپ باندې دننه ورته ګوره دا لوګو ما ایښي دي دا یوه لوګو راخلم چې کومه لوګو ده دا لوګو مې راواخیسته بېرته راځم پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک ور وکړئ سو شیپس ته راځم پکچر ته راځم سو ورک آف لاین ته راځم په دې کې کومه لوګو راخلم دا لوګو راخلم سو او د هغه څخه وروسته بېرته راځم ورته ګوره انسرټ ته چې انسرټ ته راغلي یو بل شیپس راخلم چې دا شیپس مې راواخیستی دا شیپس بیا ورته ګوره وینې چیرې ایږدم دلته یې دا اندازه ایږدم دا هم راخلم کاپي کوم یې دوه کوم یې مثلا کاپي یې کړه سو درته ګوره کاپي پیسټ دوه دانې سول دا یو دانه راواخله ورته ګوره چیرې کښېږده مثلا دلته یې ورته کښېږده داسې صورت باندې باره پر دې باندې کلیک کوم فارمټ ته راځم سو شیفت فایل ته راځم پکچر ته راځم ورک آف لاین ته راځم سو په دې کې دا راخلم او دلته راځم ورته ګوره کلیک پر کوم شیفت فایل ته راځم پکچر ته راځم ورک آف لاین ته راځم سو په دې کې بیا کوم یو راخلم دا راخلم اوس نو پر دې باندې شاوخوا یې ورکم ډایلاګ بکسونه لیکي تصمیم رسمي ورکم لیکي شاوخوا لیکي دي پر نو باره که زه راسم د هغې لیکې ختموم نو باره به راسي دلته به کلیک ور وکړې فارمټ ته به راسي ورته ګورې وینې شیپس آوټ لاین ته به راسي دلته لیکلي نو آوټ لاین دا به ځینې ختم کړې پر دې باندې به کلیک وکړې سو دا به هم نو آوټ لاین کې ختم به کړې پر دې باندې کلیک کوم دا هر یو جلا جلا ورته ګورو نو آوټ لاین کوم ختموم یې دا د شاوخوا کم دغه چې دی ورته ګوره دا ټول چې سو ختم سو بارون زه راځم ورته ګورې دې ځای کې څخه دا راخلم ورته ګوره دلته ښه داسې ور نږدې کوم او دا راخلم ورته ګوره دې اندازه کې ښه داسې ور نږدې کوم دا اندازه مې نږدې کړئ چې کله دې نږدې کړه اوس نو دغه عکس شاته کوم تر دا بل عکس یې چې کوم شاته کوم یې نو بار راځه پر سین باندې کلیک وکړه سو چې کله دلته کلیک وکړه ورته ګوره دا چې نو شاته سو دا اندازه راغلی سو دا راغلی اوس دا هم شاته کوم راځم ورته ګوره دلته سین باندې کلیک وکړه ورته ګوره دا به چې درته شاته بسې ورته ګوره مینې څونه اندازه راغلی دا اندازه چې درته راغلی سو دا خو ورته ګوره مینې په دې صورت باندې راغلی
هغه په هغه صورت کې چې استعمال یې کوي. دا زه راخلم ورته ګورم لوګو لیکي دې خواته ږدم، دا هم دلته ورته ږدمه، دا لوګو هم راخلمه دې خواته یې ږدمه او دا یې هم راخلم ورته ګوره دلته چې کوم ورته ږدم یې په دې صورت باندې دا راغلی درته. پوه شوم؟ بارونه راځم ورته ګوره بېرته انسرټ ته راځم، شیپس ته راځمه، دغه ټکس بوکس راخلم څه شو د دا ځای څخه مې نیسه تر دې ځای پورې ورته ګوره وینه دا ټکس بوکس دلته چې کوم انتخابوم چې کله دې انتخاب کړئ بارونه زه راځم ورته ګوره دلته ورته لیکم چې دا افغانستان اسلامي امارت دا مې ولیکئ. دلته ورته لیکم چې د پوهنې وزارت د هلمند ولایت د پوهنې ریاست د ټکنالوژي لوی مدیریت دا مې ولیکئ څه شو. باره کنټرول ای دا ټول انتخابومه، بیرته راځم ورته ګوره هوم ته پر هوم باندې کلیک کومه، دلته یې مابین سره راوړمه، لږ اندازه یې بولډومه، لږ یې غټوم، وینئ دونه اندازه مې غټ کړئ. اوس ګورئ دوی په ما باندې فاصلې ډېرې دي، که فاصلې کمه یې په تېرو درسو کې دا موږ ویلي ورته ګوره وینئ لږ اندازه یې کوم، دلته رمو باندې کلیک وکړه ورته ګوره نږدې به شي. که بیا هم لږ فاصلې ورکوئ دې ځای کې څه کولی شي لږ فاصلې ولا ورکوئ، وینئ دونه اندازه فاصله چې کوم ورته ورکوم یې دا اندازه راغلی. اوس بیرته پر ده باندې رقم ډایلاګ بکس راګرځېدی دا ختموم ځینې برابر راشي ورته ګوره دلته به کلیک ور وکړې، چې کله یې کلیک ور وکړې څه شو راځم ورته ګوره دلته کلیک ور کوم څه شو شیپس آوټلاین ته راځم دا بل چې کوم ځینې ختموم یې دا دی ختم شو. اوس نو زه راځم ورته ګوره بیرته پر دغه باندې کلیک کوم انسرټ ته چې راغلي ورته ګوره وینې دلته کلیک ور کوم دغه وینې په شیپس کې دننه دغه لاین دا لاین راخلم دا ځای څخه وینې تر دې ځای پورې ورته ګوره دلته چې کوم ورته ایږدم یې د صورت چې کله دې کښه شو بیرته راځم ورته ګوره دلته کلیک ور کوم، چې کله کلیک وکړئ دا زه غواړم چې لږ ورپورته شي څونه اندازه دونه اندازه څه شو دا عموما ورته ګوره دې دپاره موږ چې کوي استعمال وکړو دا به لږ داسې کومه دا دی دا خو راغلی درته. بیرته راځم ورته ګوره پر انسرټ باندې کلیک کوم، شیپس ته راځم څه شو ټکس بوکس ته راځم څه شو د دې ځای څخه دا راخلم دلته انتخابومه، چې کله مې انتخاب کړه په دې ځای کې ورته لیکم چې ګڼه کسیس چارې ورته ګوره په ادارې کې کار کوي د هغه سر په خلاصېږي چې ګڼه د چی لپاره استعمالیږي، ګڼه چې دوی عموما د دې صادرې واردې دپاره استعمالیږي چې د صادرې نمبر په یو چیز کېږي پر لیکل کېږي ورته ګوره وینې دغه ټکی نه دی دلته دا ډاټ ټکی داسې شو دا ټکی به داسې ولا ورکړي تر کوم ځای پورې تر دې اندازې پورې دا راغلی. چې کله راغلی څه شو بیرته پر هغه باندې کلیک وکړه د دې شاوخوا بکس هم ور ختم کړه چې هغه ټکی ورته ګوره هغه ختم شو. بیرته راسه ورته ګوره پر انسرټ باندې کلیک وکړه شیپس ته راسه څه شو ټکس بکس ته راسه ورته ګوره وینئ دې ځای کې څخه دلته انتخاب کړه چې انتخاب دې کړئ څه شو دا راغلی. بس راسه ورته ګوره دلته ورته ولیکئ چې نیټه چې نیټه دې ولیکله باره راسه ورته ګوره دا قالن ورله ورکړه لږ سپیس وله ورکړئ سپیس دې ورکړئ برابر راسه ورته ګوره دغه سلیش وله ورکړئ لږ سپیس وله ورکړه سلیش ورکړه باره راسه دلته ورته ولیکئ چې 1403 د بس 1403 دغسې ولیکه څه شو چې ولیکئ بیرته راځئ ورته ګوره دلته کلیک ورکړئ چې کله کلیک وکړئ زه راځم ورته ګوره لږ اندازه د کوچنی کوم دلته یې دا سر یو رقم شي برته به راسي ورته ګوره شیپس آوټلاین ته څه شو دلته چې که نو آوټلاین چې نو آوټلاین ورته ګوره دا ختم شو. اوس 1403 د دغه ځایونه چې ما ورکړه دا بیا دغه چې کله صادره واردة کوي دا بیا په قلم لیکي دا خو په قلم لیکي نو دا هم لیکي دا کال نوم وله ورکړه ورته ګوره دغه دپاره عموما دا چې شو استعمال شو چې دا دې ورکړئ برابر راسي ورته ګوره وینې برته پر دغه انسرټ باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړئ شیپس آوټلاین ته به راسي پر دې باندې به کلیک وکړئ ټکس بوکس به راواخلي دلته بیا دا داسې کې انتخاب کې چې انتخاب دې کسې شو. اوس نو راسه ورته ګوره په دې ځای کې دلته ورته لیکم چې عادي چې ولیکئ لږ سپیس وله ورکړئ دونه اندازه برته ورته لیکم چې عجل برته به راسي لږ سپیس وله ورکړئ دلته ورته لیکم چې اطمینان یا اطمینانیه برته لږ سپیس وله ورکړئ او بل یو عادي دی عجل دی اطمینانیه دی ضروري ګوره سته که نه څه خو مالزان ولیکئ خو دا په مکتوب کې ورته وګوره دا ستا چې عادي دی عجل دی اطمینانیه دا داسې شو داسې سپیس وله ورکومه باره زه راځم ورته ګوره دا لږ اندازه چې کوم غټوم یې دونه اندازه دا هم لږ اندازه غټومه دا هم لږ اندازه چې کوم غټوم یې دا اندازه مې راایستل
چې کله دې راویستل بېرته راځم ورته ګوره دې ځای څخه پر دا شیپس آوټلاین باندې کلیک کوم دا ختموم چې کله مې ختم کړئ دا راغلی درته برابر راسي ورته ګوره بېرته په شیپ باندې کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ دلته به راسي ورته ګوره مینې دغه ټکس بوکس دغه شیپس به راواخلي دلته به یې داسې انتخاب کړي څونه اندازه دونه اندازه صحیح صحیح شو رابسې ورته ګورې وینې رنګ بیا ختم کړې چې رنګ یې زما په کار نه دی او دغه شاوخوا ته بیا یو تور رنګ وله ورکړې چې یو داسې تور رنګ وله ورکړې بهر راځم ورته ګوره دغه څخه زه غواړم چې 2-3 دانې واخلم مثلا اضافه کوم یې بهر کنټرول سی کاپي یې کړه پیسټ یې کړه 2 3 4 کنټرول سی مې چې کله پر ووه کاپي سو چې کنټرول وی مې کوي پیسټ سو یا به راځي ورته ګورې دې ځای کې څخه دلته کاپي پیسټ یې په 4 رقم یې سي سو اوس دا راخلم ورته ګورې وینې دې ځای کې څخه په کوم ځای کې کېږدم دلته یې په دا ځای کې ورته کېږدم داسې ور پورته کوم یې داسې دا پورته کښته چې بیا کسیس لیدلي په دغه کیبورډ کې دا 4 بټنان دي نو دا ورته ګورم موږ دې څخه کولی شي چې استفاده یې وکړو یوه خوا ته ځي بله خوا ته ځي ورته ګورې وینې 4 بټنان دي موږ عموما دې لپاره چې کوو استفاده کوو او دا راخلم ورته ګورې وینې دې ځای کې څخه دلته ورته کېږدم چې کله مې کښېښو وسیسو دا راخلم ورته ګورې دې ځای کې څخه چېرېږدم دلته کېږدم او دا راخلم ورته ګورې دې ځای کې څخه چېرېږدم دلته کېږدم صحیح سو دا راغلی درته وینې په هر یوه کې جلا جلا ورته ګوښ شید باره دا عادي دی دا عجل دی دا اطمینان دا ضروري دی پلانکی دی مثلا که 2-3 دانې ونوټینګ کولی چې کې اضافه کښېږدي چې کله کښېښوئ ابر راس ورته ګوره وینې لاندې په دې باندې ډبل کلیک وکړئ چې کله کلیک وکړئ سي سو د دې ځای څخه خپل مکتوب ولیکه چې هر چېرته لیکې کوئ چې شي ولیکې سي سو نو دا عموما چې راغلی مکتوب راغلی سي سو نو موږ یو مکتوب په دې صورت کولی چې ولیکو صرف خبره په دغه سر په دغه کې ده چې لوګو څنګه راولو دا څنګه راولو دا څنګه راولو دا عموما موږ څه طریقه راولو څه طریقه چې کېږي درته استعمالیږي نو دا عموما ورته ګورې دپاره موږ چې استعمال وکړو او درته راغلی سي سو دا کار کوي نو دا عموما ورته ګورو موږ یو مکتوب جوړ کړو سي سو که موږ یو مکتوب جوړو دې دپاره موږ کولی چې استفاده ځینې وکړو او راباسي درته نو نن دپاره دغونه قدر بس دی په راتلونکي درس به انشاءالله خدای کوله بیا به راسو چې شته سمارټ آرټ به چې وکړو او بیا وایو